خراب به واقع دی دوان مریض کنند بستری پس شفاییاب کنند جور شد سلامت شد که جمله مریضای مومن و مسلمان یک جهان تشکر خداوند خیر عافیت بده. حاجي صاحب مریض ته د خدای شفای کامله ورکړي او عبدالله ورور او د نور ملګرو سره خدای د دوی ته هم اجر عظیم په نصیب کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي صاحب د جنوري 18 تاریخ ده د 2022 میلادي کال. تاسو هغه مقدار پیسې چې شپه د صدقې لپاره خدماتو دفتر ته د ساپي په واسطه چې د استولې او فصل ذبح خپل هغه مستحق او بل خصوص کونډې خويندو ته غوښه متوزع او تقسیم وکړه. حاجي صاحب څه ذبح لپاره پیسې چې د استولې او وسم واخیسته ذبح هم وکړو. زه معلم شیر آغا میاخیل د بیبي عایشه صدیقه رضی مسؤل ما په شارع کې امنیت ولسوالي بګرامي کابل کې د موږ مدرسه واقع ده. حاجي صاحب کومه صدقه را لېږلې وه په یتیمانو او غریبو خلکو باندې په دغه یخنۍ کې چې هېڅ د دغو کورو کې زه فکر کوم چې په میاشت کې به غوښه هم لیدلې نه وي او دا موږ ورته توضیح کړله ټولو مسلمانانو د دوی ټول فامیل پسې د خدای خدای دې همیشه خوشحاله لري.